الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. معزز قدرمند ورونو، بعضو ورونو میسجان راستولی دی او څو ځله ټلیفونونه راکړي دي، پوښتنه یې کړې ده چې د شیطان د وسوسو څخه په تکلیف وي. نو وایي داسې یو ذکر راته وښایاست چې الله تعالی جل جلاله مو د شیطان د وسوسو څخه خلاص کړي. معززو، یو آیت مبارکه د قرآن عظیم الشان په 18مه سپاره کې سورة المؤمنین کې 90م نمبر آیت دی، چې دغه آیت د لمانځه وروسته ډېر ووایي، داسې لمونځ چې هغه لمونځ یې په عاجزي او خضوع باندې کړی وي. نو دغه آیت بیا 11 واره ووایي، انشاءالله الرحمن الله تعالی جل جلاله به د شیطان د وسوسو څخه خلاص کړي. هغه آیت مبارکه دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم وقل ربي انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. دا آیت مبارکه د سورة المؤمنین 90 آیات دی او په 18مه سپاره کې راځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.